په کابل او ولایاتو کې د جرمونو او د اجناسو غلا کچه خورا جګه شوې. د کورنیو چارو وزارت د دغو غلو او مجرمینو په وړاندې خپل افراطي عملیات په چټکۍ سره پیل کړي چې دغو افراطي عملیاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت 1500 تنه پولیس او 300 رنجر موټرې په کار اچولې چې تر دې د مسل تنه غلا او وسلوال مجرمین نیولې دي. مخکې له دې چې مطلب درته وړاندې کوم زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. مشرانو جرګه د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې غلا وکیلان په ډاګه کړي. د کورنیو چارو وزارت وزیر په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې د ولسی جرګې ځینې وکیلانو پرې فشار راوړي او ترې غواړي چې په وروستیو کې نیول شوي ځینې غلا او وسلوال بیرته خوشي کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې وکیلانو باندې فشار راوړي او غواړي چې هغه 13 تنه مجرمین او وسلوال غلا خوشي کړي چې په تیرو څو ورځو کې د پولیسو لخوا په افراطي عملیات په ترڅ کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي دغه فیسبوکي پوسټ د مشرانو جرګې یو شمېر غیر په غوسه کړی دی چې نن د مشرانو جرګې په ناز کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي څخه وغوښتل چې یاد غلا او مفسد وکیلان په ډاګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فاضل حدیم مسلمیار وویل د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقدامات چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو غلو او مجرمینو په وړاندې کړو مننه وکړه او ویې ویل چې دغه تدابیر باید نور هم زیات شي او له یاد وزارت نه د وسلوالو غلو او مجرمینو په وړاندې د عملیاتو دوام غوښتنه وکړه. فاضل حدیم مسلمیار وویل که چېرته کوم دولتي چارواکي د غلو او وسلوالو د خوشي کولو لپاره پر کورنیو چارو وزارت فشار راوړي نو یاد وزارت یې نمونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملت سره شریک کړي. ښاغلي مسلمیار زیاته کړه که د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د یاد مفسدو وکیلانو نومونه نشي په ډاګه کولی نو فهرست یې دته وسپاري چې افشا یې کړي. د مشرانو جرګې غړي امان الله ظیمي هم وویل چې د کورنیو چارو وزیر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وه چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې 14 غړو ترې غوښتي چې د پولیسو لخوا نیول شوي ځینې غله خوشي کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو